آزمون ستاسو د زړونو سکون 93.5 FM. دا خبرونه همدا اوس د آزمون رادیو پر فیسبوک پاڼه، د آزمون رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن او د آزمون رادیو پر ویب سایټ ژوندۍ خبرېږي. آزمون رادیو هر ځای له تاسو سره. هنرستان د ازمون له اختریزو ادبي بنډارونو یو بل هنري بنډار د پښتو ژبې له وتلي او غزل بول سندرغاړي نعیم توري سره. زما د ښې ورځې لالیه وای د ازمون له اختریزو بنډارونو یو بل هنري بنډار. شپه نیمه شپه ده د خوږې مینې نغمه غږوي، مومبتۍ بله ده نعیم توري بجه غږوي. هنرستان دا خپرونه په قربان اختر کې له ما قسمت الله همت سره. هنرستان السلام علیکم. د ازمون رادیو قدرمن اوریدونکو، هیله امید دی چې روغ جوړ صحتمند او د صحت په کلیو کې به نغښتي واوسیږئ. بیا دې هم ستاسو دغه قربان اختر مبارک وي. ځانګړې مبارکي درته وزل بیا وایو. د ازمون د اختریزو خپرونو پر دوام د اختریزو خپرونو په لړ کې درته د هنرستان خپرونې نوبت را رسېدلی دی. په هنرستان خپرونه کې را سره د پښتنو تکړه هنرمند، تکړه سندرغاړی، سندربول او سندرمار قدرمن ملګری نعیم توري را سره میلمه دی. د توري صاحب پر ژوند، د هنري فعالیتونو، د ژوند خاطرات، د شخصي او د تجارتي او ټولو اړخونو د ژوند باندې په بحث او خبرې اترې لرو ورسره. تاسو قدرمن اوریدونکي به موږ سره پاتې کیږئ او را سره به هنرستان د اختر ځانګړي خپرونه اورئ. قدرمن توري صاحب ستړی مه شي او قربان اختر یو ځل بیا مبارک شه. د ازمون رادیو هنرستان خپرونې ټولو اوریدونکو، کارکونکو، مینوالو ته سلامونه وایم او هیله لرم چې ټول به روغ جوړ وي. او قسمت جان ستاسو سلام ته وعلیکم سلام وایم. زه یم نعیم توري او تاسو اورئ ازمون رادیو. د ازمون رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زه تاسو ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم او دعا ګویم چې الله دې په دې پښتون وطن کې، د افغان وطن کې امن او سوله راولي. الله دې تاسو ټول شتمن کړي، الله په خیر لره او ټول خپلوانو سره ښه وضعیت وکړئ، راشه درشه وکړئ. دا خپل زړونو کې چې کم کینې دي او کم بغض هم دی، کم نفرتونه هم دي، دا توکئ او نوی ژوند روان کړئ. ټول موږ یو افغان ملت یو، موږ یو وګړي یو، موږ د یو خاورې بچي یو. یو جهان مننه. ډیره زیاته مننه قدرمن توري صاحب. بیا دې هم ستړی نه شي. ستا د بیا هم دغه لوی اختر مبارک وي. ډیر د بخیر راشي. قدرمن توري صاحب، د پښتون وطن هر بچی تاسو پیژني، تاسو سره، ستاسو له هنر سره، ستاسو له غږ سره، ستاسو له شخصیت سره یې ډیره بلدیت لري. خو اختر دی یو هغه څوک چې لا هم ستاسو په اړه پوښتنې لري یا لا هم ستاسو په اړه نه پوهیږي. موږ درنه خواست کوو، زموږ هیله دا ده چې تاسو ورته په خپلو الفاظو له خپله ځانه خپل ځان وروپېژنئ. قربان نعیم توري یم، د کورمې اوسیدونکی یم. اوس مهال په اسلام آباد کې اوسم او همدلته ژوند هم کوم، کاروبار هم کوم. سندره تیر شوي د 19 کالو نه وایم، خو سندره زه ویډیا وایم، په سندره زه پیسې نه اخلم او په خپله کمپوز کوم، په خپله انتخاب کوم د کلام او بیا یې وایم. اوس مې یوټیوب چینل جوړ شو، نعیم خان توري یا نعیم خان توري افیشیل باندې. نو دا مې لنډه پیژنګلو ده.
مننه تورۍ صاحب چې زموږ خواست مو ومنو. اورېدونکو ته مو په لنډ ډول خپل ځان ور وپېژندو. تورۍ صاحب د خپلو زده کړو په اړه مو وغږېږئ. څومره زده کړې مو کړي دي او خپلې زده کړې مو چېرته پای ته رسولي دي؟ ابتدایي تعلیم خو مې کور مې نه کړی و، لسم مې بیا د سوات نه پاس کړی و، نور بیا پېښور پوهنتون نه مې ماسټریانې کړي دي او بس هغې نه وروسته مې خپل کاروبار کوو، لکه دا د خپل پلار نیکه جایداد و مخکې مې همغه پیسې لګولې، بس خواري مې کوله. نو بس اوس خپل ژوند کوم. خو زه پېښور پوهنتون نه فارغ شوی یم په ټولنیزو چارو کې او د انګریزي ادبیاتو کې ما ماسټریانې کړي دي. مننه تورۍ صاحب. دلته یو پوښتنه چې موږ سره پیدا کېږي او ممکن اورېدونکو سره به هم پیدا شوي وي، د پښتون وطن د پښتني سیمې او د پښتنو غرو یو داسې سندرمار او داسې سندرغاړی چې هنر ته یې ډېر خلک په احترام قایل دي او ډېر خلک یې مینوال دي، ډېری خلک یې له غږ سره اشنا دي او ښه نوم لري په پښتنو کې. ولې وړیا سندرې وایي، ولې وړیا موسیقي او هنر مخکې بیایي، در حال کې چې په ځینې خلک یا ډېری یې له هنره د پیسو په پاره استفاده کوي او هنر د پیسو ګټلو لپاره یو ذریعه ګرځولې ده. ولې نعیم خان تورۍ وړیا موسیقي او ورسره هنر مخکې بیایي له خپل جیبه په خپلو مصارفو؟ قسمت جان، زه د دې انقلاب پیداوار یم. ما چې دا بدې ورځې لیدلې وې، زه چې پکې رالوی شوم، نو په دې کې ما صرف دا ماته اندازه وه چې په دې 240 کالو کې په افغانستان کې 25-30 لکه خلک وژلي شوي دي، د هغه هېڅ ګناه نه وه. همداسې 2 لکه دلته پښتانه وژلي شوي دي، د هغه هېڅ ګناه نه وه. نو د دې دپاره ما سندره ویلې وه. ستاسو هلته نوموړی نامتو کاروان صاحب زه 2003 نه زه وایم او اسد دانش تاسو سره شته، دست افغانستان ما پیژني، بابرزی صاحب دی، داسې ما نور ویلي دي. خو بهرحال دا خلک هم ما پیژني، ساحل صاحب د ملي شاعر د ټولو نړۍ پیژني. لکه ما وی چې زه پیسې ته سندره نه وایم، زه دې ته سندره وایم چې زه داسې سندره وایم چې خلکو ته پته ولګي چې دا جنګ زموږ نه دی، دا جنګ په موږ راتپلی شوی دی، دا مفکورې په موږ راتپلی شوي دي او دا صرف د غټانو ګټې دي او وژلی کېږو پکې موږ، هغه پښتون، ټول پښتون وژلی کېږي، افغان وژلی کېږي. نو یو حقیقت دی چې افغان کمزوري شي نو د کوټې پښتانه به هم کمزوري کېږي، د کوزي پښتونخوا قبایل به هم کمزوري کېږي. نو د بده مرغه زما هدف همدا و، هغه کې زه شکر الحمدلله ما ته خدای ښه احترام راکړی دی او ښه مینه راکړې ده. که زه هر چېرته ځم نو پښتانه ما ته مینه راکوي او ډېره مینه په دې هم راکوي چې کني زه وړیا سندره وایم، زه محفلونو نه یا ټي ویګانو نه یا چا نه چې زه پیسې مې نه اخلم. مننه تورۍ صاحب. که تاسو د پښتون قوم د بیدارۍ لپاره، د پښتون قوم د یو ځایوالي لپاره او د پښتون قوم د بېګناهۍ لپاره د هنر په انداز کې چغې وهلې دي، خو د مینې لپاره مو هم شعرونه ویلي دي، د ژوند لپاره مو هم شعرونه ویلي دي. دلته چې یو پوښتنه پیدا کېږي هغه دا ده چې کوم درد و کومې چغې وې چې همداسې ساده الفاظو کې نه بیانېدې، هغه په خوله دغسې بدون له هنره نه ویل کېدې، هغه کوم درد و، هغه کوم څه ول چې نعیم توري نه یې شاید البته هنرمند جوړ که، هغه یې د هنر پر خوږو ملامال کو، کوم درد و چې په له سندرې پرته نه بیانېدو، یعنې که واضح ووایو څنګه مو هنر ته مخه کړه؟ دا سوال هم ښه دی، ښکلی سوال هم دی. د اول به درته د کاروان صاحب په شعر وایم چې د صبر په اوبو ترېنه لاس ووینځه کاروانه او ګلاب ګلاب یاران دي د پردیو رنګ وهلي. او ساحل صاحب فرمایي چې هر لیوني د خپل جنت په طرف لار ونیوه، هیڅوک په خپل ولس راتلونکی عذاب نه پیژني. دا اثراتو، دا خبرې وي، دا کیسې وي، دا بدې ورځې وي. ما که ډېر زور کړی وای خو زه به 1-2 کسانو ته رسېدلی وم. نو ما ویل چې چونکې استادانو زه لیدلی وم، نو هغه راته وی چې ته موږ سره کښېنه. نو ما وی چې د سندره په زور زه دا خبره تر لرې رسولی شم. نو په 2000 کې ساحل صاحب په یو محفل کې وی چې کني هغه خبرې چې
نیم نه مخکې ګلزار عالم کولې نو هغه د اوس په ډېرې په ډاګه کړي هغه کلامونه چې چا راغستی نه شو نیم هغه راواغستو هغه اوس وایي او دا به تاسو ته مخې ته شي نو ما د موسیقۍ په ژبه دا وکړل او ډېر په اسانه مې وکړل اسانه خو مې نه دی کړي خواري خو مې ډېره کړې ده ډېره خواري مې کړې ده خپله مې کمپوز کړی دی خپله مې کلام خوښ کړی دی او ویلی مې دی نو شاید چې د ژبه مې تاوان هم پې شوی دی خو ما به دا ویل چې کني دا یو کار دی چې د خلکو ته ورسي او خلک په دې مجبوره شي چې زه څه وایم نو بس د دې شهیدانو خپو ته ناست یم ما دا وس دی او دا زګیروي به زه کوم او چې تر څو پورې زه کولی شم زه به یې وایم سندره مننه تورې صاحب ستاسو غږ د خدای نه خوب کوي د پښتون ولس د بیدارۍ او د پښتون ولس د درد څرګندولو لپاره د ستاسو غږ او ستاسو هنر لا وځلیږي تورې صاحب طبیعي ده کله چې یو څوک یو مبارزه پیلوي یو څوک یو کار ته مخه کوي تر وړاندې خنډونه را پیدا کیږي تکالیف ګلي یا یې پر وړاندې مخالفتونه وي وغږیږئ که نه ستاسو مخالفت چا ونه کوه کور کې مثلا پلار یا رونو یا نور چا ستاسو د هنر مخالفت وکړو که نه پلار مې د رب وبخي هم مې ملګری او هغه ته پته وه چې زه څه رقم سړی یم نو هغه را باندې اعتبار و چیرې د محفلونو نه او میوزیک سنټرونو یا فرض کا ټي وي ګانو نه یا نور ځایونو کې پیسې وانخلي هغه را باندې باور ډېر ټینګ و او بالکل په خاندان کې مخالفت و تر 7 کالو پورې و خو بیا ورو ورو لکه یو بل به ورته وي چې دا سړی خو لاړ شي سندره ووایي او پټرول هم خپل موټر خپله واچوي او سازنده یو طرف ته ځي دی بل طرف ته ځي حالانکه ما سره چې څوک باجه غږوي د تېر شوي 2000 نظر محمد زرو زما کمپوزر دی هغه د ډیر خوند وکوه تورې صاحب دغه دواړو بیتونو کې لا ډیر څه پراته وو چې لا ډیرې خبرې په دې کېدی شي تورې صاحب په دې اړه وغږیږئ یوازې شعر کې دغه یو څو بیتونه لیکئ شئ او در سره پخوا کې د هنر ملګرتیا ده که نه تاسو ادبیات هم لوستي دي د ادبیاتو له برخې ماستري لرئ د انګلیسي ادبیاتو له برخې په کومو نورو برخو کې هم کار کړی دی مثلا نثري لیکنې دي یا نور داسې څه دي لیکچر دی او څه دي که فقط هم دغه یو لوی هنر چې هغه ستاسو موسیقۍ سره دی یعنی تاسو سندرې وایئ همدغه د یو ځای بیتونه لیکئ که لا نور هم کومو هنرونو سره تاسو علاقه لرئ او کوی شئ مخکې یوسئ قسمت جانه په نثر کې ملا هڅه نه ده کړې چې زه بس ولیکلی شم څنګه به ولیکلی شم خو دومره اندازه ده چې لیکلی شمه خو وخت را سره ملګرتیا نه کوي ولې چې زما خپل ژوند دا مړی ژوند دی او حجره جومات دا هم پکې او کاروبار مې هم دی خپل هغه هم په هغه هم نظر ساتل غواړي نو موسیقي ټولو نه ګران کار دی ټولو نه ګران او دروند کار دی او مازغه هم خوري زړه هم خوري سترګې هم خوري وجود هم خوري سرمن هم خوري خو ما دا ټولو نه قیمتي هنر چې دی هغه ما ویړیا کړی دی بس د دې شهیدانو خپو ته ناست یم الله به ما بخي او دا شهیدان به ما بخي او زه به د دې دا سندره وایم نو نور زما درست افغانستان آشنا دی ټوله کوټه مې آشنا دی ټول کوز پښتونخوا قبایل مې آشنا دي تاسو که شلو کسانو پوښتنه وکړئ چې دا به څه رقم سړی نو ستاسو ښاغلي به درته ووایي نو داسې یم مننه تورې صاحب ستاسو شعر لیکل ورسره هنر برخه کې له 19 کالونو کار راوروسته دا چې تاسو انګلیسي کې ماسټره لرئ کله مو فکر نه دی کړی چې د نثر په برخه کې به کتابونه لیکئ او موږ او قدرمن اورېدونکي او ستاسو مینوال به ستاسو د نثري لیکنو څخه برخمن کیږي او قسمت جان دا داسې مې سوچ دی چې لکه په نثر کې داسې وړوکی کتاب ولیکلی شي او غټ نه چې سړی څوک تنګ راتنګ کي که نه خو چې ډېر مواد په لکه سمندر په کوزه کې بندول دي نثر ته مې داسې خیال دی شعر خو دا زه داسې پوره غزل هم نشم پوره کوی همدا یو قسم ولیکم بل قسم ولیکم خو نورې معنی راته پته وي ساحل صاحب سره ووایم مثال عابد صاحب را سره ډېر پرابطه وي ساحل صاحب را سره دې سره ووایم
نو یا راشد خټک دلته وي یا اسد منګل صاحب وي نو به دې سره شریک کم چونکې دا استادان خلک دي نو ګورو که نه دا ته ما هڅوي ما یوټیوب چینل هم نه جوړوم د ناروې نه او د ملیشیا نه او انګلینډو نه او کینیډو نه دا پښتانه راپسې ولګېدل چې ستا چینل نشته په پردو چینلونو کې ګرځي راګرځي نو 18 کاله پس ما چینل جوړ کړو نو اوس مې ته هڅوي چې زه کتاب ولیکم خو زه انشاءالله دا هم زما دپاره به یو یادګیرنه وي چې زه به بیا وایم چې قسمت جان ما نه په ازمن ریډیو کې یو داسې هنرستان خپرونه کې پوښتنه کړې وه نو ما هلته دا ظاهره کړې وه چې زه به لیکم انشاءالله که وخت وي ډیره مننه تورۍ صاحب چې زموږ هیلې منئ او زموږ پوښتنو ته او زموږ غوښتنو ته لا دومره ځای ورکوئ رب مو مه کموه تورۍ صاحب خدای دې وکوي چې یو داسې وخت راشي چې موږ د خپل قدرمن ملګري او تکړه هنرمند نعیم خان توري یو داسې کتاب په لاس کې ولرو چې په نثر کې داسې لیکل شوی چې ساری ونه لري تورۍ صاحب یو بله پوښتنه دغه ده چې تاسو کابو 19 کاله کېږي چې هنر کې کار کوئ سندرې وایئ له دې سره پخوا کې مو میخانیکي کار هم زده کړی دی مثلا د تبلیغ غږول شول د هارموني غږول شول د باجې او دغه نور څه هم زده کړي وو که نه قربان شم قسمت جان ما نه هیر شو زما یو کتاب و هغه اوس دریم یا څلورم ځل به بیا دوباره چاپ کېږي دانش پریس به چاپ کوي کابل په خیالونو کې نغمې په 2008 کې چاپ شوی و 2-3 ځله چاپ شو اوس هغې ته ما بیا نور شعرونه هم راغونډ کړي او تاسو چې دا سوال کوم کو چې کوم هغه غږوي زه اول نه باجې خپله غږوم ورسره لکه یو باجې زما یو د کمپوزري نو چې باجه داسې مثال دی لکه د ګاډي سټیرنګ چې نو زه باجه غږوم او بل شی نشم غږولی او سندره وایم ورسره مننه تورۍ صاحب د دې کتاب په اړه ما معلومات درلوده دغه راغونډونې په اړه ډیره مننه چې راسره یاستئ هنرستان خپرونه کې نو د دمې ځای ته رارسېدلي یو د زاړه زخم له سوخته راوباسمه سندرې په ټټر مې درد ګډېږي ته مې سترګو ته ولاړ یې د خپرونې په دې ځای کې په همدغه موقع کې درنه د بجې په بدرګه باندې یو نرمه زمزمه اورو او بالکل د سایل صاحب د سره یو کلام شریکوم رامنډه کرا داو کک دیدار کړي جانانا رامنډه کرا داو کک دیدار کړي جانانا منستا سود مالت نا کډي بار کړي جانانا منستا سود مالت نا کډي بار کړي جانانا منستا سود مالت نا کډي بار کړي جانانا बचाता इंतजार कड़ी जाना जमाना बस बचाता इंतजार कड़ी जाना मंस्ता सुद मालत ना कड़ी बार कड़ी जाना मंस्ता सुद मालत ना कड़ी बार कड़ी जाना पटोल
مننه. واه 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 بیخي ډېر خوند وکوه تورۍ صاحب، ستاسو پر اواز د برکت وي. ډېره مننه چې زموږ هیله مو راپوره کړه او د بجې په بدرګه باندې مو راته یو ښایسته زمزمه وکوله. تورۍ صاحب موږ خپلو پوښتنو ته دوام ورکوو، درنه به بیا هم زمزمې اورو. تورۍ صاحب یو وخت کې تاسو خپل شخصي تجارت مخکې به وه، له همغې مو پیسې عاید را لاسته راوړل چې هم د هنر برخه پرې غني کړې وه، هغې کې مو ورنه کار کوو، هم خپل ژوند پرې مخکې به اوس راته وغږېږئ اوس څه کار کوئ، مصروفیت هم څه دی، همغه پخوانی شخصي تجارت مخکې بیایئ او که نه د تجارت بڼه مو تغییر کړې ده؟ قسمت جان زمونږ خو خدای پاک ښه ډېر جایداد را کړی دی په کورمه کې، هم په پاړه چنار ښار کې، هم بیا دا نورې زراعتي ځمکې چې کمې دي. نو بیا دا 10-9 کاله مخکې زه بیا چې اسلام آباد ته راغلم، ما دلته د ځمکو کاروبار شروع کو، خو دا ټګۍ برګۍ والا نه، لکه صفا ځمکه به مې پنجاب کې اخسته، بیا به مې صفا خرڅوله او په ډاګه به مې ویل چې یو شی به مې 10 لکه اخیستی و، نو ویل به مې چې بهی دا په 10 لکه مې اخیستی دی، مثال د 4 لکه روپۍ ګټه پکې غواړم که څوک راکوي، نو هغه به راکوله خلکو، هغې به نورې ګټې پرې کولې ډېرې ډېرې. نو هغې سره کېده نو اوس د رب لوی احسان دی، بس په پاړه چنار کې مارکیټونه ځمکه را سره ډېره ده د دوکانونو مارکیټونو اډو، نو هلته دوکانونه جوړوم، مارکیټونه، او دلته د ځمکه اخلم، بس دا 2 کاره کوم، نور زراعتي ځمکه چې د هغه مې مشر ورور کوي، نو بس داسې مصروف کشر ورور مې انجینر دی، هغه هم لګیا یي، مخکې خو دوبۍ کې اوس راغلی دی، نو ډېره مرسته را سره اوس هغه کوي. ډېره مننه تورۍ صاحب چې د خپل تجارت په اړه مو معلومات راکړه. تورۍ صاحب د خپل شخصي ژوند په اړه مو راته وغږېږئ، واده مو کړی دی نه مو دی کړی، که مو واده کړی دی لورګانې او بچیان لرئ او که نه؟ واده خو مې قسمت جان بابا مې د رب وبخي هغه وترونو راته کړی و، زه تقریبا 20 کلن یا 21 کلن وم، او 2 مې زامن دي، او خو غټ سړي دي، اوس تکړه سړي دي، او ما نه ښه انګریزي وایي، یوه مې لور ده، نو په دې حواله ښه یم، او واده مې کړی دی ډېر وختي. بله دا چې زه د 2000 نه یو 2 یتیمخانو سره یم، چې هغه ته زه هره میاشت خپل وس مطابق زه هغې سره کومک کوم، هلته باقاعده هغې هلکانو ته د انګریزۍ تعلیم، د ساینس تعلیم، دیني تعلیم او د هغه ښه پالنه کېږي، پرورش کېږي، ساتل کېږي. هغې نه داسې ووایه چې زموږ ملي اردو ته هلکان لاړل، او ډاکټران هم ته جوړ شو، بانکونو ته هم ته لاړو، نور بخښونو ته هم لاړو، نو هغې سره هم 2000 نه زه ملګری یم، هر میاشتنی زما منشي چې کوم مینیجر هغه پیسې ورکوي، بس داسې لګیا یم او دا خواري کوم، لکه بس وایم چې د چا په کار راشم، او همداسې څوک چې څه زده کړه کوي فرض که هغه وګڼي چې زه د نه پوښتنه وکړم، نو دا لار ورته وښایم چې راته داسې وکړه، اول داسې انګریزي زده کړه، یا داسې چینایي زده کړه، یا داسې شوروي زده کړه، یا الماني زده کړه، یا انګریزي زده کړه، دا چې دي دا ځان له هغه دي لکه کارخانې دي که نه، چې د یو ژبه بلد شي. مننه تورۍ صاحب، خدای دې ستاسو سیوری د پښتنو له سره نه کموي، دا چې تاسو د پښتنو پر ذهن فکر باندې کار کوئ، د دوی روزنې ته هڅه کوئ، خپل ژوند مو ورته ځانګړی کړی دی، خپل شته مو ورته ځانګړي کړي دي، تاسو ته د خدای تر ډېره ولري، او تاسو ته د الله خدای پاک د نورو قربانیو توفیق درکړي تر څو پښتنو ته لا نور ډېر څه وکوئ. تورۍ صاحب ادبي ناستو کې برخه اخلئ، کینئ، پاڅئ، د شاعرانو له برخې راته وغږېږئ، د چا شعر یا څوک هم ډېر خوښېږي؟ ستر خوشحال بابا مې ډېر خوښ دی، ډېر زیات مې خوښ دی، او د هغه مفکورو باندې ژوند کوم. بیا مې ویلې ډېر ساحل صاحب دی، ساحل صاحب سره زما 10 ماښامونه شوي دي، داسې وګڼه چې 2 البمه به مې کاروان صاحب سره پوره شوي وي، داسې 2 البمه مې فضل سبحان عابد صاحب سره شوي دي، حمزه بابا مې یو البم کړی دی، اندیش شمس القمر ارواښاد صاحب مې یو البم کړی دی،
ډاکټر اسرار صاحب نیو البم کړی دی، اسدالله جان برق صاحب نیو البم کړی دی، او داسې مې صاحب شاه صابر صاحب ویلی دی، او بیا دا اوسو کې چې دی نو اسیر منګل صاحب، راشد خټک، سعود بنګش صاحب، کاروان صاحب، دا خلک ډېر وایم او خوښېږي مې، خوښ مې ډېر دي، نور مې هم ډېر خوښ دي، ځوانان هم راخلم، زاړه هم راخلم، خو چې چا راته ژوند خولی دی هغه ستر خوشحال دی چې زه ورته دوه لاسي سلام کوم، او بیا د خبره چې 24 ساعت مې په مازغو وي نو هم ډېر خوښ دی. او بیا سایل صاحب، کاروان صاحب، عابد صاحب، ډاکټر اسرار صاحب، برق صاحب، دا بیا ذاتي یا د بشر صاحب پورې دا مې ډېر ملګري وو، همداسې روغاني صاحب دې وبښي، صاحب شاه صابر صاحب، دا مې ټول ملګري وو ذاتي، همداسې راشد خټک زموږ ځوان دی، او داسې خدای بخښلی امیر رضاک امیر صاحب چې دی هغه ما اوس شروع کړی و، او تېر کال مې یو کلام ویلی و، دا اوس مې یو کلام ویلی و، او انشاءالله اوس وسایل صاحب البم دی، دا عابد صاحب زما په یوټیوب روان دی، آخري سندره اوله برخه. بالکل تورۍ صاحب، تاسو په رښتیا هم هغه شاعران ویلي دي چې پر دوی باندې پښتو ادب بنا دی، او تاسو چې یاد کړه ټولې غښتلي شاعران دي. تورۍ صاحب، دغه هنرمندان یو خبره کوي وایي چې دغه په ژوندۍ بڼه باندې یا لایف پرفارمنس یا ژوندۍ بڼه باندې سندرې ویل ډېر سخت دي. تاسو وغږیږئ که نه؟ یا دغه سخت دی او تر اوسه پورې مو لایف پرفارمنس کړی او که نه؟ ما خو د ابتدا نه په ژوندۍ بڼه موسیقي کړې ده، او تر اوسه پورې زه په ژوندۍ بڼه کوم، چې لکه زه څه وایم ما به ګوري، زه به باجم غږوم، زه به په خوله وایم، او کمپوز به مې هم خپلي، او سوا د ولسي و د دې نه نور خو زه چې کلام وایم هغه به کمپوز هم زه مایي، جوړ به هم مایي، او باجې سره به زه وایم، دا نقلي شیان خوند نه راکوي. ډېر ښه تورۍ صاحب، په دې هم راته وغږېږئ که نه؟ په اوسنیو او زاړه مې هم خوښ دي، نویو کې هم ډېر تکړه تکړه سندرغاړي راوتلي دي، ډېر مشهور دي او ډېر خلک لري، مطلب په یوټیوب چینلو باندې، او لکه ډېر ښه مې خوښېږي چې لکه چا چې ښه وینا وکړه، په طریقه یې وکړه، او کمپوز سره انصاف یې بیا په وینا کې هم مې خوښېږي. مننه تورۍ صاحب چې تر دې ګړۍ را سره یاستئ. قدرمنو اورېدونکو، ازمون راډیو ته غوږ یاستئ او د اختریزو خپرونو په لړ کې را سره هنرستان خپرونه اورئ چې زه همت در سره یاستم او میلمه کړی مو دی د پښتنو تکړه هنرمند، تکړه سندرغاړی نعیم تورۍ. تورۍ صاحب، د دې خپرونې پر دوام درنه د ژوند یوه خاطره واورو. یو ځل د پېښور پوهنتون والا ما ته دعوت راکړه چې ته راشه، نو هلته خو زه لکه د یو محصل په حیثیت تللی وم، لکه یو سټوډنټ وم، نو ما سره یو مطلب یو سوټکیس و، بستره وه راسره. بیا چې زه تلمه نو بیا پوهنتون ډېر لوی دی د پېښور، بیا هلته ډېر زیات ولس راغلی و، نو بیا ما ورته ویل چې زه ګوره ستاسو په رنګ یو کس وم راغلی وم، او زه دلته د مشر مېلمه په حیث راځم، او نن هم حیرانېږم چېرې لکه د سړی چې خواري وکړي او په اخلاص یې وکړي نو هغه خوب یې رښتیا کیدی شي چې کوم ځای ته دی ځان رسول غواړي. نو دا به زه هر چا ته ووایم چې ښه خواري وکړئ، تاسو د دې وطن زامن یې، او د دې خاورې ته مزدورانو په رنګ اوسېږئ، د دې وطن دفاع وکړئ، دې وطن کې تعلیم خور کړئ، روزګار خور کړئ، واړه واړه روزګارونه وکړئ، نو سړی هدف ته رسي. او په اول ورځ لکوزی نه جوړېږي، لکوزی ډېره خواري وکړي بیا لکوزی شي. همداسې اشرف غني صاحب ته وګورئ، داسې نور خلک داسې په خواري کولو مخکې به ځو، نو ما داسې ډېرې شوي دي، خو دا راته یاده شوه نو درته مې وویل. ډیره زیاته مننه قدرمن تورۍ صاحب چې تر دې ګړۍ را سره یاستئ او زموږ هرې پوښتنې ته مو په ورین تندي ځواب راکړه.
زموږ د خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي او له تا به یوه بله زمزمه هم اورو. له زمزمې سره جوخت به خدای پاماني کوو، خو له زمزمې وړاندې درنه څه ویل که تاسو لرئ زموږ قدرمنو اورېدونکو ته او ستاسو مینهوالو ته هغه درنه اورو، بیا درنه د یوې زمزمې خواست او هیله لرو. د ازمون ریډیو ټولو اورېدونکو ته او کارکوونکو ته او ملګرو ته زه خپلې ښې پیرزونې وړاندې کوم او هیله لرم چې همدې ریډیو سره په دې پسند کې اوسېږي، ملګرتیا به یې کوي او دا به زما خواست دي چې په جنکو هم تعلیمونه وکړئ، په ځوانانو هم تعلیمونه وکړئ، په خپلو کې کینه بغض او د طرفګنۍ مه کوئ، دوستي وکړئ، ملګرتیا وکړئ او یو بل ته لاس ورکړئ او دا وطن چې دی دا به اوس دا ځوانان جوړوي او چا چې تېره کړه څنګه شوه خپل هدف ته به ورسېږي. زموږ وطن چې دی هغه د غرونو وطن دی، د سیندونو وطن دی، د اوبو وطن، د چنارونو، د نښترو، د څېړیو وطن دی. دا د مینې وطن دی، دا د جنګ وطن نه دی. او که څوک پکې جنګ راوړي هغه د بهر نه راوړي، هغې مفکورو پسې مه ځئ، خپل وطن آباد کړئ. یو جان مننه. مننه تورۍ صاحب، له تاسو باید وشي چې تر دې ګړۍ را سره واستئ او د ازمون د اختریزو خپرونو پر دوام را سره هنرستان خپرونه په خپل شتون ښکلې کړه. تاسو دې رب آباد ولري، ژوندی او سلامت به اوسیږئ. وروستیو کې درنه یوه په زړه پورې زمزمه اورو د بجې په بدرګه باندې. قدرمنو اورېدونکو، د اختریزو خپرونو پر دوام در سره په هنرستان خپرونه کې خدای پاماني کوو. وروستیو کې به را سره یوه زمزمه واورئ. تورۍ صاحب به زموږ تند په خپل یوې زمزمې سره د بجې په ملتیا وکوي. نو دلته درنه خدای پاماني اخلو په دې خپرونه کې. ما قسمت الله همت را سره قدرمن میلمه د پښتنو تکړه هنرمند، ژبور هنرمند او هغه څوک چې پښتنو ته یې مینه ورکړې ده، داد یې ورکړی دی، د ویښتیا پیغامونه یې ورکړي دي، ژوند یې ورښودلی دی. نعیم خان توري ته اجازه ورکړئ، تر بیا مو په الله سپارو. وروستیو کې یوه زمزمه واورئ، موږ دعاګانو کې یاد ساتئ. ستاسو د بیا هم اختر مبارک شي. د ازمون ریډیو ډېرو قدرمنو اورېدونکو ملګرو، زه نعیم توری او تاسو اورئ ازمون ریډیو. د کاروان صاحب دا یو کلام در سره شریکوم. ته ولې ولاړی د مړو په کتار کې، راځه چې اتڼ واچو، راځه چې اتڼ واچو د ژوند په لویه لار کې، راځه چې اتڼ واچو. ته ولې ولاړی د مړو په کتار کې، راځه چې اتڼ